ته تا سړی ورک شي دفتر ته راشه که مو درته درتانه که مو درته ثبوت راونخلن ته احتجاج وکړه ته خو مو نه منې کوم جرګې نه په تا باندې نور څه مسله کوم باندې راغله تا بل دفتر ته راسه اتلس ورځې زما څخه ورکزي انګو کوټ کې یو دفتر پاتې نه شو د هر دفتر دروازه ما وټکوله د کارنیل د کمانډنټ د ډي سي د ډي پي او ورغله ما ورته ویلو چې زموږ والا کسان کوم ورک دي که څه غلطي کړي وي ما ته یې راته که زه درته ویم څه پنسي کاندي د شي که څه غلطي نه وي بیا یې عدالت ته پیس که خپله سزا ورکړه چې خامخا ته شوقي تا روزګار اندارې د ظلم جبر د هر ملک یو خپل روزګار وي ما بل متیم درته ویلي وو د عربو ملکونو کاروبار تیل دی پیټرول دی ډیزل دی داسې ملکونه لري چې د انګریزانو والا هغو د ټورسټو باندې کار کوي او زموږ د پاکستان کار دا چې پښتانه شهیدان کا بې کوره کا بې عزته کا کیمپونو ته یې واسته ډرون حملې ورباندې وکړه جیلونه ونه ډاکه صرف مقصد یې دا زه هر دفتر ته ورغلم ما ورته که څه ګناه کړې خو ما ته ټولو دفتر ولې څه مو څه نشته خو تا څخه نشته ته څه د په کروڑونو روپیو تنخواهانې خلې د ما په سر باندې د عربونو روپیو ټیکسونه خلې د سړي څلور ورک شو د کوواټ علاقې نه یا د پښتونخوا علاقې نه دا شا څه خري داسې دهشتګر راغلو اوس خو موږ له ډي جي اس پي اري ده دهشتګر افغانستان نه دا څه کمتاره باز دی تو تیرې څه په دې بارډر باندې رړېږي نو د ما والا کسان دي نه چاو چاتګو د مین سیټي علاقې نه ته هر یوه اداره یې ما یې ته لوړو حصه اف آی او سپیشل برانچ سی ټي ډي ډي سی ډي پي او ټولو څه ورغلو که څه ګناه کړي وي کسان راته وي دا ګناه کړي موږ به دنه واپس لوړ شو اوس هم ورته موږ دا یو ځکه موږ ملګري څه ګناه کړي وي د ورځې دوو کې عدالت ته یې پیش کړه خپله سزا ورته ورکړه د غلط سړي خلي برابر خمید نه ګو خو که بیا دا غونډهګردي دا دهشتګردي دا بدمشي وي نو څه موږ اوس په امریکې نه نیو راغلي دا مو خپله خاوره ده دا مو خپل وطن دی اتلس ورځې د خلک د ځانور انتظار نه کړي ما درته د څلورو کسانو انتظار وکړه هر چا د پیغام ورکول غواړو خو په کولا او په واضح الفاظ ورته ویل غواړو که چېرې د مو ورور لقمان کې څه قسم غلطي وي تاسو ورکې کتلي وي نو موږ ته هغه وړاندې کو مخکې کو څه دای غلطي دی دا دی عدالت ته وړاندې شي ورته په 2 کاله سزا جیل مې وخېږي هېڅ اعتراض مو ورباندې نشته خو که څه غلطي نشته دی څه ګناه نشته دی او موږ ته څه غلطي نه ښیي عدالت ته نه پیش کوو نو دا بیا وچه غونډهګردي دی څه چا څخه هم دی مو نن هم ډېر په خوږو الفاظو سره ډېر په مینه محبت ته د خبره کوو چې موږ ته د لقمان موږ ته د ما ولا کې عدالت ته د وړاندې شي څه کومه ګناه کړې که نه وي دا نن 50 کسان دي سبا به د احتجاج نور هم غځوو که چېرې چا دا ګمان است دا وړکي به دا په دمکي او دا په خبرو باندې غلی شي انشاءالله په مار نه غلی شي په بلې طریقې سره مونږ نه غلی کېږي خو د ما د ورکزي ځوانانو سره یو خبره کول غواړم چې د غلطي هر سړی وي د غلط زیان هر سړی ځان سره وي د غلطي ما کړي ولې دی چې د ما ځکه نن ویم چې د ما ایم پی ای دا څه دی د ما ایمنې دا څه دی نه دا نور کوم سیاسي خلک دي د ما غوندې څه ایم پی ای مینې خو به نه کړي د ته ولې خاموش ته خو اپوزیشن کې ته خو خبره کولی شې که نه ته ولې نه کوې د ما ځوانان له پته کېږي د ما په ورکزو کې امن دا حالات دی د ما په ورکزو کې نیټورک دا حالات دی د ما په ورکزو کې ډیولپمنټ کوم کارونه روان دي دغو دا حالات دی هېڅوک ورباندې اواز نه اوچتوي دا چې ښکارېږي لکه د اورکزو یتیم اورکزی وي خبرې ملګري وکړي بس ډېرو خبرو کې نه څو کومې خاص خبرې هغه دې وکړي مسلې خو د مو ډېرې دي خو هغو مسلو کې به نه څو نن مو څه کوم راغوټه شوي یو مو دا بله ورځې کوم 4 کسان دي بله ورځې نه قریبا میاشتې پوره کېږي کوټ علاقې نه غیب شو بدقسمتي د مو دا دی مخکې خو مو یو حکومت و بس یو حکومت هم به پېژانده اوس حکومت کې حکومتونه دي یوه محکمه به د اوچته کې هغه څخه بار شي هغه به یې شي پلنکي څخه ور شه د مو څخه نشته لکه هغو څخه دي بیا څه هغو څخه ور شي شیره مو څخه خو نشته خو دا کیدای شي د بلې محکمې سره بس همدا ټول مټول در سره کوي نواز بھائی څنګه خبرې وکړي د مو ټولو انده یوه خبره دی چې لقمان د مو ورور دی د مو ملګری دی انسان نه غلطي کېږي انسان غلطیو سره تړلی دی که چیرې د لقمان بھائی کومه نمونه غلطي وي مو ته دې پیش کړي چې یاره لقمان کې دا غلطي دی
مو به ومنو ولې چې د غلط سړي که هغه مو ورور ویم د غلط سړي مو ملګریتا نه کوو ته یې پیش کا عدالت ته یې پیش کا خو دا نه څه کوم پاسه ازه کې کار شروع دی غم یو کس اندازې اوچات کی څه دځه کې کوم کار شروع دی غم یو اندازې کس اوچات کی نو بیا غ کې ودی کې پار څه پاتې شو نو موږ خپل حکومت ته دا ریکویسټ کوو دا ورته خواست کوو دا ورته سوال کوو څه کسه کوم یو سړی مې موږ پولیس محکمه شته پولیس محکمه دې روچات کی کور ته دې ورشي مو ته دې وي کسه د تا دا کاس کوم دی دا مجرم دی دې کار غلط کړی دی دې کې دا غلطي دی مو به خپله ورولو څوره ورکزي دي که نوجوانان دي که مشران دي دا تنګ شو اخر څه شروع دي پاسه ځای کې وکسې په شپې درته خلک روشي ګیټ وټنګي درنه وغواړي څه ټیکاله راکړه په ورېځې راشي درته یې څه وشر راکړه اوس دې ځای کې بیا ته امن غواړې د امن خبره کوې بیا همدغه خال څه کوم دی د کوز د وردیو کې څه کوم خلک خبره مو حفاظت دپاره ودار دي بیا دا خال کله غیبوه کله خبره څه اف آی آر یې کوه کله مختلف طریقو سره ټارچر کوه دا د مو حال دی مو بس په احتجاجونو په جرګو په دغو کیسو میسو باندې ستړي شو بس یو پراپر داسې طریقه کار په کار دی چې بس یو طریقه شروع کړو چې یوه سار نه اسلام آباد پورې وځو بس نشو کولی یار دا نه صرف دا خبره کوم چې آینده دپاره چې موږ راتلو نو مو مزاحمت سره راشي بس مو مزاحمت یې ډېرې وکړلې ډېر راووتو چې یاره لقمان به یې غیب شو مشر موله غیب شو سره ووتو مور ته سرې واچولې خبره ختمه بس مبارکباد مو یو بل ته ویل کړو خو تپوس خو ونه کړلو چې هغه سره دې کې کوم ظلمونه شوي هغه ما معمولي غوندې ته زور واچوه زه هر یو شی کوم ما مشر څو ورځې برداشت کړي دي خو مې برداشت کولی نه شوم خو زه کله مې نه شم برداشت کولی سبا دا ورځ چې په مو راځي خو نن پوه شوم که نه د پاک سرزمین باندې موږ سره کوم نظام چلیږي هغه تاسې کس باقي څنګه چې تاسې د نیټورک خبره وکړه صحیح خبره څه کله موږ ته دغه کومه ډانډه دی د ډانډه څه سیده ولګول شي موږ ته پته لګي د پلاني ځای نه سیګنل راوغوستی شو پلاني دې ځای نه سیګنل راوغوستی شو دا خبره په دې ځای باندې دی که نه وي د خلکو نه په زور موبایل یې خلي ټلیفونونه زده کوي خلکو ته دمکیانې ته ورکوي ته به سبا په دې باندې رانشي په کار موږ ته په ټایم باندې نیټورک راکړي ډانډې رسیبه کې سهار شي ته مو پته لګي د پلاني ځای نه دا خبره داسې دی نور باقي څنګه چې ما ورور باندې څه جرم یې څه سزا وي غیر قانوني کار کړی وي څنګه لازمي خبره څخه د عدالت حساب سره سزا ورکړی شي